شاهدانو او معلولینو چارو وزارت کې د الکترونیکي تذکرو ځانګړي ویبسانګې د روان کال له پیل تر اوسه 3,000 معلولینو او د شاهدانو کورنیو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د دې ویبسانګې سرپرست حامد هوشنګ وایي چې معلولینو او د شاهدانو کورنیو ته د اسانتیاو په موخه یاده څانګه رامنځته شوې ده. اداره ملی احصایه و معلومات به خاطر ایجاد سهولت به معلولین محترم و فامیل‌های شهدا این مرکز را ایجاد کرده. در این مرکز از شروع سال 1404 الی اکنون حدود 3,000 تذکره الکترونیکی برای معلولین محترم و فامیل‌های شهدا توزیع گردیده است. ښاغلی هوشنګ همدارنګه زیاتوي چې په دې ویبسانګه کې معلولینو او د شاهدانو کورنیو ته د لا زیاتو اسانتیاو په موخه د الکترونیکي تذکرو د فورمونو ډکولو شعبه فعاله ده او تر ویش وروسته خدمتونه هم وړاندې کیږي. در این مرکز بر علاوه تذکره جدید خدمات بعد از توزیع ثبت تولد و همچنان ثبت ازدواج اجرا می‌گردند. به خاطر ایجاد سهولت به معلولین محترم و فامیل‌های شهدا در این مرکز خدمات خانه‌پوری فرمه‌های توزیع تذکره الکترونیکی به گونه رایگان صورت می‌گیرد. ځینې معلولین او د شاهدانو وارثین چې د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه د یوې څانګې ته راغلي د خدمتونو له وړاندې کولو او د دې څانګې له شتون خوښي ښایي. دلته معیبین وزارت ته راغلی یم، تذکره مې اخیستله او تذکره مې ښه اسانه واخیستله او دلته کار څوک کولی شي معیبین چې تذکره اخلي ښه اسانه اخیستلی شي، بل چې تکلیف نشته چې تذکره واخلي دلته ښه وسه اخیستی شي. نور خلک هم کولی شي چې معیبین وزارت ته راسي او دلته تذکره واخلي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو ویبسانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاو په رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو ترلاسه کول اسانه کړي.